تو خدای تو رسول د رب نه وډار شئ قرآن باندې قسم وخورئ چې د مذاهبو تاریخ چې کله د عباسیانو نه راوتلی دی پرته د دې چې تاسو مسلمانان یې په خپلو منځو کې اچولي قتلونه هم کړي یو بل هم وژلی کرکې مو چې دی سره ایجاد کړي نورې تاسو ته څه شی درکړی زه په لاره تېرېږم د شیعه مسجد ته د ډاره نشم دننه کېدی چې سر مې د تنې نه جدا نه کړي د چا له امله د دغه ادیانو او د دغه مذاهبو د ټیکهدارانو له امله امام زه نه دا خبره چې تو وایې چې دا چا ویلي دي اوس وګ زه غواړم درته یې ترجمه کړم. نه ډاکټر صاحب یو دقیقه تاسو رقم بحث کوئ جناب قاري صاحب پوښتنه مو ډاکټر صاحب دې خبرې جواب درکړم ګورې تاسو به په نورو ریکونو کې امخته سوي یاست مسلمانانو ته به شکونه اچویه لیکن دا اجازه زه نه درکوم دلته چا د مسلمانانو ته شکونه واچوي ډاکټر صاحب وګ امام شافعي رحمه الله جناب قاري صاحب زه تاسو نه یو پوښتنه لرم سنی لفظ دې خبرې چې دا د سنت تعریف درته وکړم ودې الله باندې طائف سنت باندې ډاکټر صاحب محترم یوه دقیقه ډاکټر صاحب محترم یوه دقیقه خیر ده قاري صاحب محترم ته یوه دقیقه ورکړه بیا انشاءالله تا ته وخت درکوم خیر ده ګورئ مشرانو یو نفر دی دلته په منځ کې اوسي قاري صاحب ماشاءالله ډېرې خبرې کوي خبرې د اورېدو وړ دي اما که قرار چې پوښتنه هم دا وکړي جواب هم دا ورکړي قضاوت هم دا وکړي او مظلوم هم دا اوسي ظالم هم دا اوسي ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب محترم خیر زما یوه خبره واوره ډاکټر صاحب محترم خیر ده لږ وخت ورکړه قاري صاحب ته دا یوه خبره درته کوي بیا انشاءالله تا ته پوره وخت درکوو زه پس عدل تاسو زه به واورم اما بیرته زما پوښتنې دي هغه پوښتنې زما تر اوسه نه دي جواب شوي صحیح ده انشاءالله تا ټولو پوښتنو ته به جواب ما ته ګوره ډاکټر صاحب ما ته مسأله د سنت په نامو پسې راغلو چې دلته صریح سو اوس ما زه دا درته وایم چې رب العالمین جل وعلا د علماو پیروي موږ تاسو ته په قرآن کې ښودلې چې له علماو نه پوښتنه وکړئ او د علماو خبر ومنئ واتبع سبیل من اناب الی دا د بل آیات په سورة لقمان کې الله جل وعلا وایي د علماو په قدم باندې قدم کېږدي او د علماو خبره ومنئ بل ځای کې الله جل وعلا وایي واولی الامر منکم د اکثرو مفسرینو په رایه باندې واولی الامر نه مراد علما دي فقها دي مجتهدین دي چې د دوی کومه خبره وه په هغې خبره باندې عمل وکړي اوس ما ته رب ویلي دي چې د علماو پیروي وکړه زه ځم امام شافعي صاحب نه پوښتنه وکړم چې د دې سنت تعریف څه شی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل کول او پیروي کول او د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې عمل کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تګلاره عمل کول د بدعاتو په مقابل د چا د بدعاتو لکه څنګه چې وروسته باطل پرسته پیدا شول که چیرې د صحابو په زمانه کې همداسې لکه موږ تاسې قدریه لرو ګورې د تابعینو په وخت کې قدریه پیدا شول حتی د صحابو اخري زمانه معتزله ولا قدریه ولا جبریه ولا ولې دا خلق په دې نومونو یاد کړلی شول خو همدا د دې باطل پرستو په مقابل کې حق ډله وه حق ډله څوک ول اهل السنه والجماعه وه په سنتو عمل کول او په صحابو په تګلاره راټولېدل د اهل سنت والجماعت ده دا که اوس ته مسلمانان ورته وایم باک نه لري ډاکټر صاحب محترمه که ته ځان ته مسلمان وایم پروا نه کوي که اهل سنت والجماعت ځان ته نه وایم پروا نه کوي خو د تا هغه تګلاره به له سنتو سره برابره وي د تا تګلاره به له صحابو سره برابره وي لکه څنګه چې په دین صحابو عمل کول ته هغه عمل ورباندې وکړه بیخي ځان ته سني مه وایه بیخي ځان ته اهل سنه والجماعه مه وایه خو په دین هماغسې عمل وکړه لکه څنګه چې صحابه وکول او اهل سنت والجماعت کول دا د یوه خبره راځو دې ځای ته نواقض د اسلام به د مسلمانانو ته بیان کړي ډاکټر صاحب محترمه ما ته بیرته راځو چې شیعه د کومې عقیدې په اساس د ما ته ورونه دي مهرباني وکړه جناب قاري صاحب که چېرته اوس اجازه راکړي چې زموږ خپله خبره د اقل یو ځل تکمیل کړم ما له تاسو ته پوښتنه وکړه زه بحث ډېر مغله کوی نه شم یو ساده سړی یم لکه څنګه چې ما ویلی زه مفتي نه یم قاري نه یم کله چې زه تاسو ته وایم چې د سني کلمه تاسو د کوم وخت نه راوویسته او په چی شي کې راووته تاسو په دې اړه ماته جواب رانه کړه زه به یې جواب درکړم کله چې بدعتیانو په خیر چې باطل پرسته ډلې پیدا شو دوه درې ځلې مې وکړل ډاکټر صاحب محترمه خو ته نه پوهېږم د ما خبرو په وخت کې خوراک کوي چې خوراک ونه کړې بیا پوهېږې کله چې باطل پرسته ډلې پیدا شولې د باطل پرستو په مقابل کې د پېژندلو دپاره اهل حقو ته د اهل سنت والجماعت نوم علما ورکړل
امامان ورکړل فقها ورکړل مهرباني اوس ماته اجازه ده ځکه که زه بحث کوم او ته مې تېره بندوي کوم شی چې تاسو وایئ زه د هغې سره تکراري خبرې باید ونیسي ډاکټر صاحب ما مجبوروه چې د تا هغه تکراري خبرو ته تکرارا جواب درکړم ته نواقض د اسلام ته راسه د نواقض د اسلام مسلمانانو ته وښیې چې اسلام په څو شیانو ماتېږي بیا له دې نه وروسته شیا په کوم اساس د تا ورونه دي مهرباني وکړه نه تاسو د اورېدو تحمل نه لرئ جناب قاري صاحب لروي همدا دوه خبرې نواقض د اسلام څو دي مسلمانانو ته بیان که یو په څه شي باندې مؤمن مسلمان له اسلامه وځي دا خبره ده او دوم خبره شاید د تا په کوم اساس د کومې عقیدې په اساس د تا ورونه دي مهرباني وکړه جناب عبدالحق صاحب که زه اوس خبرې وکړم قاري صاحب دا تعامل لري چې 2 دقیقې غلی اوسي قاری صاحب محترم مزه صاحب زه ډېر متاسفه یم چې قاري صاحب د خاطره تاسو په ضمانت کې نیسم ځکه ما فکر کوم نه ما ضمانت کې منی سره ډاکټر صاحب محترم الله دې ژوندی لره قاری صاحب محترم که یو اجازه یو خبره وکم وکړي ولې وکړي دا بس به داسې کړو ګوري ډاکټر صاحب محترم اجازه راکړه قاري صاحب زه پوهېږم تاسو ولې ما خبرو ته نه پرېږدئ زه په دې سر مې خلاص دی زه فقط تاسو ته وایم د یو دیني عالم په توګه تاسو باید پراخه زړه ولرئ 2 دقیقې تاسو باید تحمل ولرئ ولو که زه غلطه خبره دې ته وخت ورکړه ډاکټر صاحب مهرباني وکړه وخت تاسو د خبرې وکړئ احمد زئی صاحب ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب وبخښئ زه وایم که نه که 15 منټه د وخت وټاکو 15 که اجازه وي محترم جناب ورور ایډي صاحب زه یو کار کوم زه فقط 2 دقیقې غږېږم د هغې نه وروسته بیا زړه زه بیا خیر بیخي در نه ځم بیا م که خوښه وه بیخي هر څه چې بیا زما پس شام وایي اوس ډاکټر صاحب ته وخت ورکړي یو هم خبرې مه کوئ ډاکټر صاحب ته وخت ورکړي یو هم خبرې مه کوئ مهرباني ما اصل بحث په دې و چې مذاهبو ته اړتیا نشته دا موږ د خپل زړه نه جوړ کړي شیان قاري صاحب ما ته ویل په دې اړه نه غږېږم قاري صاحب نشي کوی ته اوس بیا دې ورته حالت وکړه بیا دې ښه شروع د قاري صاحب جواب دا و چې زه په دې اړه ما سوال ته نه راځي ډاکټر صاحب په هغه موضوع خبرې وکړې چې ما پوښتنه درنه کړې ده کنه قاري صاحب تاسو خیر بیا په حقه یې که زه خبرې کولو حوصله نه لرم سمه ده زه به درنه لاړ شم اما زه درته دومره وایم د وروستي ځل دپاره زه یوازې په همدې ځای راټول شوی دا کس بلا کړي داسې هر څوک ته دا بلا کړي د سني او د شیعه د تاریخ په اړه به دومره درته وایم کوم څه چې تاسو ویلې جناب قاري صاحب مبهم جواب او زه ډېره بخښنه غواړم غلط د سني او شیعه لفظ د لومړي ځل دپاره د عباسیانو په امپراتورۍ کې رامنځته شوه کله چې صلیبي جګړې شروع شوې او په دې صلیبي جګړو کې عیسویانو وویلې چې موږ باید مسلمانانو سره 3 کاره وکړو لومړی کار باید دا وکړو چې د دې مورچلې ګنډک د دوی مورچلو ته چې د شراب و کباب و ښځې ولېږلې دوم کار یې دا و چې د دوی ترمنځ باید ډلې رامنځته کړو کومې ډلې چې تاسو یې څوک یې اهل سنت بولي څوک یې وهابیان بولي څوک یې سني بولي څوک یې شیعه بولي تر څو مسلمانان ضعیفه شي په ډلو باندې تقسیم شي په ګروپونو باندې تقسیم شي او دریم پلان یې دا و چې د سترو امپراتورانو په منځ کې ښکلې ښځې ځای په ځای کړي تر څو هغو ورسره نکاح وکړي او په دې واسطه دوی وشي کولی چې جاسوسي وکړي صلیبي جګړې د همدې د خاطره بریالی شوې بنان د یو مسلمان په توګه زه دا وایم چې یو شی چې 800 کاله وروسته زما د پیغمبر او زما د قرآن د رانزلېدو نه راغلی ډاکټر صاحب دومره خو لرمه چې دې خبرې بنیاد درنه وغواړم مشتري درنه وغواړم او په دې کې تاسو را سره نظر یې جناب قاري صاحب نظر ولې تاسو ما ته جناب قاري صاحب زه غواړم د تاسو خبره تایید کړم نه د دې خبرې مصدر راته وښیي چې کوم عالم کوم امام چا دا خبره کړې ده چې دا په پلاني وخت کې په دې وخت کوم تاریخ دا خبره کړې مهرباني وکړئ دا دفعتاً درته کتاب درکوم او زه هغسې نه کوم چې زه تاسو مانه پوښتنه وکړئ او زه تاسو ته منبع در نه کړم زه یو نه 10 کتابه در کوم اما هو کله چې د مذاهبو د حقیقت په اړه غږېږئ مبهم مه غږېږئ د عباسیانو په امپراتورۍ کې دا فتنه د صلیبي جګړو په واسطه د صلیبیانو لخوا رامنځته شوه تاسو کولی شئ د محمد بن عبدالکریم شهرستاني دا کتاب ولولئ د الململ النحل په نوم تاسو کولی شئ د مقالات الاسلامي الململ النحل الململ دغه نه ده الملل والنحل ډاکټر صاحب محترم تاسو یا الله بنده خو اسم خاندوي دی الله زه بیا هم درته وایم زما د سمه نه ده یو نازلاس دار الملل والنحل ده یو دقیقه الملل والنحل څومره صفحه ده راوخ اول جلده که دوم جلده زه به دا اوس پوښتنه وکړم
ځکه زه هغه تاریخونه تاسو ته وایم چې کوم ما لوستي ما مخکې درته ویلې زه مفتي نه یم جناب قاري صاحب. نه موږ تاریخونه لرو. ګوره البدايه والنهايه راواخلې چې معتبر تاریخ ده هغې کې همدغسې پسې سیر اعلام النبلا راواخله معتبر تاریخ جناب قاري صاحب هغې کې کتابونه مه رااخله چې چا نه لیدلي وي هسې یو چا لیکلي وي مصدر یې نه وي معلوم معتبر تاریخونه راواخله مهرباني. جناب قاري صاحب زه ستاسو صدقه شم ستاسو ټول بحث په ما دا دی چې ما ته ووایې چې څه شی دې صحیح وي څه شی دې غلط وي. زما پوښتنه دا ده چې ته کوم کتاب راواخلې چې ته تاریخي کوم کتاب راواخلې او د عباسیانو امپراتوري ولولې په هغې کې به ته په دې پوه شې چې مذاهب هغه وخت رامنځته شوه. او زه بیرته د تا خبره کوټ کوم ته خو بیرته د خپلې خبرې په خلاف نشي درېدی یعنې تاسو د خپلې خبرې په خلاف خو نشي درېدی قاري صاحب. د تا خپله خبره دا ده چې ته کولی شې مذهب ونه منې او زه وایم چې په کومه ورځ ما مذهب منلی ما ته خیر چی شی دی پرته د دې چې ته 3 ساعته لایف راشي شیعه ورته کنځلې وکړي شیعه 3 ساعته لایف راشي تا ته کنځلې وکړي. پس که زه چېرته وایم چې ورونو زه په یو ډله کې نه یم زه مسلمان یم زه کوم دوکان تهمت نه لګولی ډاکټر صاحب وبخښید شي ملکش کې مو تهمت نه لګولی اول ځل د شیشه په دې قاري صاحب د تا خپرونې ښې دي او توهین پکې نشته او ته ډایرکټ ما ته وایې چې د تا 3 ساعته کنځلې ستاسو ویډیوګانې ما سره شته قاري صاحب غواړئ پرې کړم زه دلته ټیم لرم چې ناست دی کتابونه دوی راته ښایي بارها مو شیعو ته کافر ویلي بارها مو ویلي چې دو سره بحث مه کوئ بارها مو ویلي دي چې شیعه نه مسلمانېږي مګر تاسو علم غیب لرئ قاري صاحب. زه خو فکر کوم بنیامین نتنیاهو هم شاید مسلمان شي یا تاسو ته کوم آیت یا وحی رانزل شوی د اسمان نه چې تاسو پوهېږئ شیعه کافر دي او هېڅکله نه مسلمانېږي. قرآن وایي هغه وخت مسلمانېږي چې ته ورسره د دې بدو الفاظو نه استفاده ونه کړي. ما ډاکټر صاحب ما 2 ساعته وسوله تا نه مې یوه پوښتنه کړې چې نواقض د اسلام راته بیان کړي د مسلمانانو ته په دې خوا نه راځي. زما ټول بحث په تا سره زما قاري صاحب ټول بحث تا سره په مذاهبو دی کوم چې ته نه غواړې په اړه یې وغږېږي. صاحبو خو ته بېرته شیعه ورته راسې شیعه ورته دې ولې کافر ویلي دي ولې دا ویلي دي درته هم نواقض د اسلام بیان کړي چې مسلمانانو باندې جناب قاري صاحب ما خو د بحث په ابتدا کې تا سره خدای پاماني وکړه چې ودې ویلې چې اوس د دې مسایلو وخت نه دی زه یې په اړه نه غږېږم. زه فکر کوم مذاهب یو دکانداري ده چې هر څوک غواړي خپل شیعه ورته مسلمان ویلي دي په کوم اساس ورته مسلمان ویلي ټیک په کوم اساس کافر ګڼي د دې د خاطر چې یو امام یو غلطه خبره کړې دا منطقي نه ده. یو انسان چې خدای یو ګڼي یو انسان چې پیغمبر د دې امام غلطه خبره کولی شي د دوی امام غلط جناب قاري صاحب ولې تاسو په شیعهګانو دومره عاشق یاست زه د تا نه ولې د سني نوم کاروئ ګوره ډاکټر صاحب اوس ولې د سني نوم کاروئ ولې د حنفي ما د پیغمبر یا الله بنده خو ته داسې ناخبره یاسته ای کاش کې تاسو ټول عمر د دین په تخریب کې کار نه وای کړی د مسلمانانو اوس نه غوښ څه دې درته خایم یو په ثبوت درته رسول یو په ثبوت درته اوس ما ته وایي ما بل غټ کافر نشته ولې چې ستا دوکان بند ډاکټر صاحب محترم اوس غواړم چې درته غځای ته متوجه کړم قاري صاحب الفاظ ته ډیر متوجه اوسئ زه د ټاکلو نه هغه نه غواړم بیخي مو خو له چا نه دغه کوو ته وکړه شیعه کافر یو څوک چې د دین په خلاف کار کړی کوم وحی در باندې راځي جناب د خدای سره تاسو نه واقع ډاکټر صاحب محترم اوس له غوږ ونیسه ډاکټر صاحب محترم ما ډېر غوږ ونیوم ملګرو تاسو خپل بحث ته دوام ورکړئ ما خپل پوښتنې جواب هم ترلاسه نه کړ زه بیا هم وایم که چېرته تاسو ما ته صحیح استدلال راوړئ چې مذاهب تاسو یو حدیث رامنځته کوئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي یو ځای کې 1 ویل شوي یو ځای کې 2 یو ځای کې ډاکټر صاحب اوس تاسو خوشحاله یئ چې دا فرقې جوړې شوي ډاکټر صاحب لطفا دی الله دی پاره دا تکبیر اولا په لمانځه کې څه حکم لري قاري صاحب تاسو سره ډیبیټ داسې دی چې زه د یو عام انسان غوندې راغلی یم درته وایم چې سني دی ولې ځان ته وایي ته ما ته وایي ته راشه ته اودس دې کړی مسلمانانو ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکړله چې موږ مذاهبو ته ضرورت نه لرو مسلمانانو موږ ټول ډاکټر صاحب قاري صاحب کله چې موضوع ټاکله زه به راشم ستاسو ټولې پوښتنې به جواب کړم زما موضوع د مذاهبو په اړه ټول موادات مننه دی چې وخت مو راکړه
الله مو نه 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 صبر ډاکټر صاحب صبر ډاکټر صاحب صبر دا اوس له تاسو سره اتفاق لرم دا اوس اتفاق در سره کوم چې موږ مذاهب ته ضرورت نه لرو او دا د اسلام په تاوان دي دا مذاهب ډاکټر صاحب محترم تکبیر اولا په لمانځه کې څه حکم لري خبره ختمه شوه په مجرد د دې چې تاسو سره کتاب یې ترخیص ته بخښنه سره هغه د تاسو سره درس وایم قاری صاحب ما ته هر څه چې ښایي وایي ښایي زه نور غلی ځکه زما دایان زه فکر کوم مسلمانان موږ په ډلو ته وایې مذاهب پیتنه دي ته وایې مذاهبو ته ضرورت نشته زه ته مسلمان یې الحمدلله لمونځ کوې په دې لمانځه کې د تکبیر اولا حکم څه شی ده قاری صاحب زه غواړم ځکه زه تا ته د دې جواب نه درکوم ځکه زه غواړم په آخر کې خلک تا وګوري چې ته په ما څه فتوا ورکوې ځکه زه ډاکټر صاحب زه مخامخ هم چې در پکې فتوا در باندې لګوم زه د چا پروام نه لرم قربان دي سم و ډاکټر صاحب زه درته وایم دا اوس له تا سره زه مسأله حل کوم ډاکټر صاحب مسأله حل کوم زه درته وایم چې مذاهبو ته هیڅ ضرورت نشته هیڅ ضرورت ورته نشته بس ته وایم ډاکټر صاحب محترم په د لمانځه کې تکبیر اولا څه حکم لري قاری صاحب اوس ما خبره اوري زه وایم په مجرد د دې چې تا محترم وویلې چې مذاهب دې بیان نه کړل ډاکټر صاحب محترمه پوښتنه مې درنه وکړه هم راته بیان کړه هغه نه بیانوي مې نه پرېږدي چې دې بیان کړم قاری صاحب ته چې ما ته وایې چې مذاهبو ته ضرورت جواب په سوال نه کېږي ډاکټر صاحب د سوال جواب په سوال نه کېږي سوال نه ته د ما د سوال جواب راکړه ما پرېږده خپله جمله تکمیله کړم په لیاز د خدای د اقل جمله مې تکمیل کړم تا غوندې 3 ساعته بس نه تنها جمله مې تکمیل کړم وکړه تکمیل کړه دا بیا تکمیل کړه والله ډاکټر زه فشار د لوړېږي بیرته کوم نه غواړم یا میل وړوه د زړه سره مل وړوه فشار مل وړوه راځه پکې زما د دین عالم یې زه تا ته احترام لرم د تا پوهې ته زه تسلیم یم زه هېڅکله د تا سره ځان نه برابروم د تا د علم سره ځان نه برابروم تا ته بېعزتي نشم کولی زه راغلم نن زما موضوع ده زه فقط جمله مې تکمیل کړم قاري صاحب زما موضوع دا وه چې قاري صاحب مذاهبو ته اړتیا شته که نشته تا ما خدا داسې به نه کېږي تا ویډیو نشر کړې ده مسلمانانو ته دې ویلي دي چې هغه څوک دې نرسي ما ته د شیه کافر ثابت کړي ویلي دي که دې نه دي ویلي اوس هم وایم قاري صاحب ثابت که که نه ته خو ځې ما ته یو نفر راخلې چې دا امام و داسې ویلي امام ته یې په ما څه ته پوهېږي چې یو نفس څومره دی خبره در سره وکړم زه په دې خبره در سره وکړم یو نفس څومره یو نفس یو دقیقه څومره دی قاري صاحب بل طرف نه ځه د یو نفس څومره دی د شیو نفوس تقریبا 100 میلیونو ته نه رسیږي په ټوله دنیا کې 100 میلیونو ته نه رسیږي څو امامان لري چې ته کتابونه لوستي 12 امامان لري 12 امامان فرض وکړه دا 12 قاری صاحب فرض کړه دا 12 عقیده معلومات نه لري ته دغه په عقیده خبر نه یې ډاکټر صاحب محترم ته دغه عقیده هغه 12 امامان داسې مني چې تر انبیاوی بهتر ګڼي 12 امامه ولې ورته وایي شیه ورته 12 امامه و ډاکټر صاحب اوس راته وکړه چې زه دې پوهه کړم په همدې مسأله کې چېرته تا یو بل دوکان نه خلاصو هغو به هغې دوکان پورې کلک نه نښته ته همداسې لګیا خوراک کوې غوږ ونیسه اوس ما خوراک تاسو ته ولې زور درکړی خبرو ته خو مې هم نه پرېږدئ دوستان نه ایلو کوو تاسې مایک ډاکټر صاحب لطفا ګوره زه دې اوس خبرې وکړي خبرو ته خو ما پرېږدئ نه خوراک هم زما زور درکوي ډاکټر صاحب یو خبره خو راځه په یو خبره خو ځانونه پوهه کړو د شیعه و عقیده د 12 امامه و ته دې تعریف که مسلمانانو ته چې دوی کومه عقیده لري ته ما خبرو ته نه پرېږدې قاري صاحب زه تا ته دا وایم چې قرآن کریم ما ته وایي چې کله هم ته د یو چا سره د دعوت خبره کوي کله هم چې ته غواړې شیعو ته ووایي چې ته په غلطه یې ته به هغه سره باس په حکمت کوي ته به هغه شیان ورته وایي چې د تا او د شیعه ترمنځ یو دي دا نه چې ته په لایف کې راشي ووایي چې امامان کافر دي دوی کافر دي واده ورسره ونه کوي پام کوي پرېږدي نه دی دا د حکمت کار دا د دعوت کار نه دی دغه اوس که زه یو شیعه دیني عالم سره ناست وای ما ته ویلې چې بچیه ته د اول زړه خالي که ووایه تا ما ته کنځلې وکړه زه یې اورم اما زه وایم چې قاري صاحب جملې ته مې پرېږده ته یې تحمل نه لري خو د سني او شیعه ترمنځ توپیر دا زه د یو مسلمان په صفت له تا نه ګیلمن یم و ډاکټر صاحب د یو مسلمان په صفت
ته د یو چا دفاع کوي د هغو عقیده نه ده درته معلومه. زه مثلا ناس یو پوښتنه درنه کوم که په ورځ د قیامت ګوره د دوی ټولو اجماعي عقیده دا ده چې عایشه رضی الله عنها زانیه او کافره او مرتده ده. ته به پیغمبر علیه السلام ته په کومو سترګو ګورې چې د هغه ناموس ته یو څوک کافره وایي، د هغه ناموس ته یو څوک زانیه وایي، ته ورته وایي د ما ورور ده، ته به له پیغمبر علیه السلام شرمېږې که به نه شرمېږې؟ زه به پیغمبر علیه السلام ته داسې وایم جناب، زه به مستقیم خپل پیام پیغمبر علیه السلام ته داسې ورکوم چې کله ته لاړې تر 800 کاله پورې امن و امنیت و ټول مسلمانانو، 800 کاله وروسته اوس خو سوي دي ته به اهل حق خلک څنګه قاري صاحب اوس تحمل که خبره واوره. زه غواړم خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته خپل پیام ورکړم، د اقل دا واوره. زه ورته وایم چې تر 800 کالو پورې خیر و خیرت وروسته د 800 کالو د اسلام په نوم ټیکهداران راووته، یو ځان حنفي که، یو ځان چې د اهل سنت الجماعت که، یو ځان سني که، یو ځان شیعه که، یو ځان وهابي که، او هر څوک لګیا و ویلې چې زه په حقه یم. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به ما ته وایي چې تا څه وکړه؟ زه ورته وایم ما ته خو قرآن او حدیث راپاتې و، نه زه اهل سنت الجماعت وم، زه نه وهابي وم، زه نه حنفي وم، زه نه سني وم، زه نه شیعه وم، ما فقط ستا لاره نیولې. دا زما پیام دی قاري صاحب، او د دې پیام په اساس زه تا نه خدای پامان کوم. پوه شو ته اوس قرآن او په حدیث باندې عمل کوي که نه ډاکټر صاحب محترم؟ اما زه ځان ته اهل سنت الجماعت نشم ویلی ځکه ټوله مې وایه یم نه ډاکټر صاحب محترم یم نه وایم ما اوس په قرآن عظیم شان کې غیب صفت دی الله جل وعلا ده، او د دوی اجماعي عقیده دا ده چې موږ امامان دا دولس ټول علم الغیب دی الله لري. د دې په قرآن کې څه حکم ده؟ راځه په خیر. زه وایم شیعهګان ټول غلط دي د تا په خبرې، اما ځکه غلط دي ځکه یو دوکان خلاص کړی د شیعو په نوم، ځکه نه سمیږي چې کلک ولاړ دي چې موږ د دې دوکان نه هغې طرف نه ځو چې سني نه شو. په مجرد د دې چې تا د شیعه نه دا نوم لرې که ورته دی ویلی چې ورور ته شیعه نه یې، ته مسلمان یې، او په کومه لار چې روان یې د یو مسلمان لار نه ده. زه د علي رضی الله د زمانې شیعه ورته ولې مسلمان وایم؟ ځکه د ما د ګرانې مورجانې عایشې رضی الله عنها تکفیر یې نه کول، هغې ته یې زانیه نه ویله، هغو د اسلام لنواقضونه. پوه شوئ جناب قاري صاحب، زه غواړم څه ووایم ځکه دا خبره تاسو نه سره تاییدوئ. زه چې کومه پوښتنه درنه وکړم د شیعو د 12 امامه او عقیده راته تعریف کړي، د اخري سوال مې د درنه کړي، نور ته بیا وخت باید ضایع نه سي. د 12 امامه او عقیده راته تعریف کړي شیعو، راځه مهرباني وکړه. اوس که زه څنګه خبره شروع کړم ته بیا دخالت کوي. بس دا سوال د مشخص سوال د ډاکټر صاحب محترم قربان دي سمه د زړه سره 12 امامه او عقیده راته تعریف کړه، راځه په خیر مهرباني وکړه. زه به ستا دا مشخص سوال جواب کم، خلک به قضاوت وکړي چې سم مې جواب کړی که ناسم. تاسو قاضي نه یاست، تاسو سوال کوونکی یاست، اجازه به ورکوئ خلکو ته چې تصمیم ونیسي. ته ما ته وایي چې سړیه ته د نوم ووایه دا زما سوال دی، زه ورته وایم نوم مې شکیب دی، ته وایي نه ته غلط یې، ستا نوم احمد دی، نو ته به زما په ځای جواب نه راکوي. زه خپل جواب په خپله ورکوم، دلته 3000 خلک ناست دي، 4000 دو به قضاوت کوي چې زه رښتیا وایم که ته رښتیا وایي، او دا به زمونږ وروستی باسي. زه خدای پاماني کوم. سوال دا و چې تا ویلي د شیعو د 12 امامانو عقیده ما ته ووایه. زما خبره دا ده چې فرض وکړه په یو دین کې چې ته 100 میلیونه ګڼې، 12 نفره د اسرائیلو لخوا جاسوسان راغله او دو ته چې دی ځای ورکول شو چې د امام په نوم راشي او په قرآن غلطي وکړي، په حدیث غلطي وکړي، پیغمبر میرمنې بیبي ته توهین وکړي او دا 100 میلیونه خلک بېلارې کړي او دو ته یو نوم ورکړي او ټاپه پې ولګوي چې تاسو شیعهګان شو. د یو مسلمان په توګه زما وظیفه دا نه ده چې زه هغو ته وایم چې دو بالکل کافران دي، ځکه هغه 12 جاسوس امامان چې د اسرائیلو وه هغوی راغلي دوی بېلارې کړي. زما وظیفه دا ده زه به دو ته وایم چې ګورئ خلکو، کوم 12 نفرو چې کوم کتابونه لیکلي او د شیعه په نوم کوم شی رامنځته کړی، دا ټاپې د خپل تندي نه لرې کوئ. مونږ یو مسلمانان، نه زه سني یم نه ته شیعه یې. راځئ سره یو ځای کینو، وګورو چې زمونږ ترمنځ خو به استخباراتو کار نه یې کړی، وګورو دا کوم امام چې بیبي عایشې ته توهین کوي دا خو به د اسرائیلو کوم غلام نه وي، وګورو دا د سنیو کوم ټیکهدار چې ناست دی ټوله ورځ شیعو ته کافر وایي دا خو به د ایسای نه کومې پیسې نه اخلي چې موږ په بیخ خپلو منځو کې بې اتفاقه کړي. بنام ته دروازې هغه وخت د څېړنې خلاصوی شي چې لومړی ته ټاپې لرې کړي د خپل تندي نه. تا کلکه ټاپه لګولې سني، ما ټاپه لګولې حنفي، زه وایم زه رښتینی یم، ته وایې ته رښتینی، نو زه خو مفتي نه یم چې ته مانه چې دی سوالونه وکړې او زه تا ته د مفتیانو غوندې جواب درکړم،
خدای عقل را کړی راته یې ویلي مګم تدبر نه کوي زما د تدبر په اساس تو خدای تو رسول د رب نه وډار شئ قرآن باندې قسم وخورئ چې د مذاهبو تاریخ چې کله د عباسیانو نه راوتلی دی پرته د دې چې تاسو مسلمانان په خپلو منځو کې اچولي قتلونه هم کړي یو بل هم وژلی کرکې مو چې دی سره ایجاد کړي نورې تاسو ته څه شی درکړی زه په لاره تېرېږم د شیعه مسجد ته د ډاره نشم دننه کېدی چې سر مې د تنې نه جدا نه کړي د چا له امله د دغه ادیانو او د دغه مذاهبو د ټیکهدارانو له امله دا زما جواب دی شاید تاسو یې ونه منئ الله تعالی دې تاسو ته خپل مذهب اوس به همداسې غوږ همداسې راته نیسي اوس به همداسې غوږ راته نیسي لکه غوږ چې مو درته ونیو همداسې غوږ به راته نیسي اوله سر خو دې دا توهین وکړل چې د شیعه و که 11 امامان دي دا د اهل سنت والجماعت امامان دي په دې باندې د یهودیت او د ناروا د دې ټاپه ولګوله دا جایز عمل نه ده دا د اهل بیتو توهین او سپکاوی ده ته خپله د اهل بیتو نو غوږ سره ته ډاکټر صاحب اوسه پورې وایي چې دو کافر دي خلکو خبره اوس وایي ټاپه دې ولګوله ډاکټر صاحب لطفا تاسو پیګونی نه خلکو خو تا د خبرې په اساس وایم قاري صاحب ته وایي ما خبره خو واوره ډاکټر صاحب محترم لطفا خیر ده لږ صبر وکړئ که تاسو خبره ګوره قاري صاحب محترم خو په کراره واورېده اوس خیر ده ته خو ډاکټر قاري صاحب ماشاءالله دومره سکرټران لري خیر ده ډاکټر صاحب زه ته نه راتلم ما ویلې چې تک اتک دفاع کوونکي دي الحمدلله مهرباني دا د رسول الله تکبیر الله اکبر الله اکبر دا خو دا ښه کار و دا د تکبیر ډاکټر صاحب محترمه که ښه کار نه و زه فکر کوم ولې ښه کار جناب تاسو زما په دین شک لرئ ځکه یوه خبره خو به دې ټوقیم کوو داسې خو به نه وي نو هره خبره اوس ګوره ډاکټر صاحب محترم ما له تا د 12 امامه و تعریف درنه وغوښتل ما له تا نه د تا نظر نه ده غوښتلی ډاکټر صاحب ګوره ته ماشاءالله جورنالیست پاتې سوی ما درته ویل ته د یو چا دفاع کوې د یو چا نظریه تاییدوې ما د هغو تعریف درنه غوښتل د تا نظر مې نه ده غوښتلی د تا نظر له تا سره د خپل ځان در سره وي ساته تا ته به د خپل نظر قدر لري ډېر دوستان به داسې وي چې د تا نظر تایید وکړي ما د هغو الله مو مل الله دې لره صحیح ډاکټر صاحب جواب واورئ عثماني خلافت هغه تاسو بر حق یاست الله مو مل عثماني ولا تخته سبحان نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد دا سب رافضیانو باندې بد لګیږي قاری صاحب وتښتېدو قاری صاحب محترم یوې خبرې ته د که پامې د ویلې چې تاسې مسلمانان الله